مخکې ملګري چې ووایي تر اربکیانو تر ټولو هغو د کابل د ادارې تر ګوډاګیانو بد خلک او خبیث خلک او ذلیل ترین خلک او بې ناموسه خلک هم دغه هغه و دغه ترجمانان وو. شاهین صاحب سلامونه احترام ټولو ته وړاندې کومه. موضوع چې راوړي بیا خلکو ته وضاحت ورکوه، موضوع مه لرې کوه. 15 منټه دې په خبرې وکړې، اوس موضوع لرې کې خلکو ته وضاحت په باندې ورکړه کنه. موضوع دې چې راوړي د خلک د نه پوښتنه کوي جواب یې ورکړه کنه. ټاک موضوع خلک مبین صاحب پوښتنه دغه کوي چې دغه موضوع مشروع جواب ورکړه. ما واورېده جواب یې ورکړه، جواب یې درته راځي کني دې ورکړه. مشرانو اطاعت په موږ باندې فرض دی. مشران ته موږ نه اطاعت نه دغه خلکو جواب ورکړه. وروره چې موضوع دې راوړي جواب یې ورکړه. جنرال صاحب محترم که دغه جواب ته راکړې څنګه به شي؟ جواب زه درکوم. ګوره د افغانستان د اسلامي امارت فیصلې دا کومې چې کیږي دا د یو کس کار نه ده. دلته علما شیخ صاحبان ناست دي او هیڅ فیصله د قرآن او د حدیث خلاف نه کیږي. دا د یوه مسله. دا کومه فیصله چې شوې دا هغه چا کړې چې د هغه په امر باندې مونږ قرباني ورکو، د هغه په امر باندې زمونږ ځوانان سینو پورې بمونه تړي، د همغه سړي په امر باندې د همدغه امیر المؤمنین شیخ هیبت الله په امر باندې د امریکایانو طاغوتي لښکرې ماتې شولې. الحمدلله دا له حکمت نه خالی نه ده. کله چې شهید منصور صاحب امر وکړ ټولو قطاعاتو نظامی مسؤلینو ته چې تاسو د اردو عسکر نیسئ نو کالي مرته کوئ، پیسې مرکوئ، کور ته هم لېږئ. د هغه ثمره نن ما او تا ګورو. نن لله الحمد ورځې په زرګونو عسکر تسلیمیږي. دا د که وژلی ښه خبره به وه، که دا تسلیم شي درته ټوپک هم درته راوړي، ټانک هم راوړي، درته رینجر هم راوړي، د 15,000 افغانیو په بدل کې تا ته د لکونو افغانیو بلکې د لکونو ډالرو وسایل درکوي. دغه کومه خبره چې اوس طالبانو کړې ده دا نړیوالو دپاره یو بدنامي دوی د خلکو جوړوله. دوی ته هیڅ مشکل نشته. دغه د ترجمانانو دغه خبیثانو په لیست کې هر سړي ځان وهلی. د امریکا سفارت کې کاغذونه جمع کړي، ملل متحد او نورو اروپایي ټولنو ته تله چې موږ طالبان وژني. دا د طالبانو لپاره یو عجیبه غوندې کار و. طالب څوک وژلی دي؟ وخت چې د امارت فیصله وکړه چې اردو عسکر چې په سنگر کې ناز زما ملګری په شهادت رسوي، ټوپک میل کلشینکوف ګرم هغه نیسي، چانټې خالی بیرته خوشي کوي، آیا هغه د موږ د بچیو قاتل نه و یا قاتلان نه دي؟ همدغه د اردو عسکرو زموږ بچي نه دي وژلي؟ همدغه د اردو عسکرو زموږ بچیان زموږ ورونه په ټانګونو پسې نه دي کش کړي؟ همدغه د اردو عسکرو د قندوز مدرسه بمبار نه کړه؟ همدغه د اردو عسکر نه و چې زما کور ته راغله زما د خویندو نه لوپټې لرې کړلې؟ لیکن طالبانو معاف په څه کړل؟ په دې کې حکمت ده. هیڅ جنگ هیڅ فیصله د اسلامي امارت د رهبرۍ د شورا دا به حکمت نه وي. دا فکر مه کوه چې د مشرانو په زړه کې به هغه درد نه وي چې کوم درد ستا په زړه کې ده. دا فکر مه کوه چې په سنګر کې ناست د یو مجاهد درد، د یو زنداني درد، د یو یتیم او د یو کونډې درد او د اوښکې دا به طالب اګنور کړي. هیڅ کله طالب دا کار نه کوي. زه تاسو ته ډاډ او اطمینان در کوم چې طالبان به هغه فیصله په ټول عمر باندې ونه کړي چې هغه زموږ دپاره د تندي داغ جوړ شي. دا زه ډاډ او اطمینان در کوم چې د امارت مشران، د اسلامي امارت زعما، سیاسون او نظامی قمندانان دا به زمونږ او ستاسو د بچیو په وینو معامله ونه کړي، زمونږ او ستاسو د کونډو د یتیمانو اوښکو باندې به معامله ونه کړي. دا زه ټولو ته اطمینان او ډاډ ورکوم. که چیرته داسې وشول راشئ ما په دار کوئ. زه دا درته وایم دغه فیصله، دغه اعلامیه چې اسلامي امارت خپره کړې ده دا د څو کسانو کار نه ده. دکې علما ناست دي، دکې شیخ صاحبان ناست دي. دلته قرآن او حدیث په نظر کې نیول شوی ده، فیصله شوی ده تر څو د افغانستان راتلونکی له دغه بدبختیو نه خلاص شي، تر څو دغه 18,000 کسان چې دلته خیانت کړی، جرم یې کړی، سبا ځي همدغه امریکا ته سل بې ناموسۍ نورې کوي، سبا بیا په تا واکمنان کوي. دغه کرزی، دغه غني، دغه اتمر، دغه محب، دغه امثالهم ګوډاګیان چې نن په تا واکمنان دي، دوی ټول دغسې کیسونه په اروپا کې جوړ کړي وو. هلته یې سپي مینځل، هوټلونو کې کاسې مینځلې. نن د تا لومړی او دویم مرستیاله ولسمشران دي.
دا خلک په افغانستان کې پاتې شي دا د افغانانو په ګټه ده. دا خلک په افغانستان کې پاتې شي دوی به مدرسو کې واچو دوی باندې به تعلیم وکړو د دوی به ذهنونه برابر کړو دې ته توبه دې وباسي. اسلامي امارت دا خبره مرته کړې چې توبه به باسي له صدق د زړه نه قسم به کوي چې راتلونکي بیا داسې خیانت نه کوم. قربان مشم خپل مشرانو باندې مه بدګمانه کېږئ. که چېرته په طول د تاریخ کې په 20 کالو کې په 25 کالو کې د اسلامي امارت مشرانو کومه غلطه فیصله کړې بیا به دا هم غلطه وي. دا هیڅ کله کېدلی نشي چې یو څوک د په سنګر کې وینې تویې کړي یو څوک د امریکا امپراتوري په خپل د وجود په غوښو په هډوکو باندې د پای ټکی ورته کېږدي د هغه شهیدانو د هغه غازیانو له وینو سره د معامله وشي. یقیني چې زموږ مشرانو زړونه له درده ډک دي له وینو ډک دي له اوښکو ډک دي. زموږ او ستاسو د یتیمانو د ماشومانو په سرنوشت باندې به معامله نه کوي. انشاءالله العزیز ډاډ درکوم اطمینان درکوم بېغمه اوسېږئ د افغانستان ولسه. دغسې جواب ورکړه شاهین صاحب. مننه جنرال صاحب واقعا هم چې رښتیا دی ورغون شم د طالبانو مشرانو اوس واچوه موضوع د طالبانو مشرانو داسې یوه فیصله نه ده کړې چې هره فیصله یې کړې ده په هغو کې لویه حکمت دی. ډېرو خلکو نیوکې کولې چې دغه فیصله یې چې کړې د معاهده یې د امریکایانو سره امضا کړې. نن یې تاسو وینئ چې بګرام په خپله امریکا نړوي شورا په خپله نړوي قندار نه په خپله ووتل نه ټاک نه ټوک تښتي. یو شته شاهین صاحب یو شته د اسلامي امارت دغه فیصله الحمدلله په ټولو اروپایي سکشویانو په ټولو سوسیال خورو په ټولو کلبسه خورو اور بل کړی. زه درته وایم هغه خلک چې په اسلامي امارت پسې غپېدل کیسونه او دوسیې باندې افغانستان ته به راشي. دا یو له هغه رازونو نه ده دا یو له هغه پرمختګونو نه ده چې د اسلامي امارت په دغې اعلامیې سره به انشاءالله د دوی دوسیې باندې او نشنلټیانې به ترې واخیستل چې افغانستان ته به یې راولېږي. نور څه غواړې اروپا ته لاړ شي ناموس گفته خلکو ته کنځا کوي مدرسې کنځي بخاري او د جلالین استادانو ته کنځلې کوي جماعت ته لیواتتخانه وایي. دغه فیصله په دوی ډیره درنه تمامه شوې ده. دغه فیصله په اروپا کې ناستو کلبسه خورو سوسیال خورو برګر خورو سپي مینځونکو باندې ډیره بده لګېدلې ده. دا فیصله به په آینده کې دونه ګټه وکړي چې زیاتې به اروپا یو سوسیال خور هم نه قبلوي ورته وایي چې نه وطن کې تاسو نه وژني بېغمه شئ ځئ په مخه مخه هلې به بیا موږ تاسو ورته وایي چې ولې بهترین کار شوی خو دا بعضې ورونه چې راشي د ما وراره مثلا شهید شوی زه پوهېږم د موږ هم یو څوک تللي دي ما هم نه خوښېږي خو مجبور یو څه وکړو ورسره دا خلک خو داسې نه شي کوی چاقو راواخله غونډه حلال کړه. د مبین صاحب خبره دو خلکو سره موږ کار باید وکړو. دا خلکو ته وښیي چې اسلام څونه نرم او څونه عادل دین ده چې بیرته یې بښلی هم شي. حالا مو وساتم موضوع همدغه موضوع ده راځئ په دو باندې وغږېږو سره ځکه پوهېږم چې د غونډو زړونه ډک دي. بهتره یې دغه ده چې ورونانه سالم فکر وکړو او که سالم فکر وکړو په سالم فکر باندې وغږېږو چې څه شي کې د اسلام ګټه ده د افغان ګټه ده د مسلمان ګټه ده د افغانستان ګټه ده په هغو باندې وغږېږو. دا یو نفر موږ تاسو په څاپېړو مثلا کولی شو ضرورت د دو نه دی چې لغت یې ورته ونیسو.